اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمند. دا مهال را سره د هنګو صدر ویلاړ د بازار چې هغه نه تاسو کوو چې د هفته کې کوم جمعې هفته چټي ده کې به کوم دکانونه کولاوي او د رقم کوم نه وي کولاوي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ون ملک د چوتي لهر شروع شوه دی هغه د بعد مو د دویر د مخکې ډیس سره میټینګ وشو. هغه میټینګ دا فیصله وشوه نورو ضلعو کې خو ډېر وخت نه د لاک ډاون شروع شوی او د هنګو کې اوسه پورې ایثار و چونکې هنګو کې د کرونا کیسز نه و. اوس هنګو کې کرونا کیسز شروع شو دې په بنا باندې او حکومت دا فیصله وکړه چې جمعه هفته 2 ورځې به لاک ډاون وي او په دې کې کوم شیان څه باندې هغه لکه کاسمیټک شو، کپړه شوه، درزیان شو، موبایل شو، ویلډران شو، مستریان شو او دینه علاوه استشنري شوه او دا شیان چې کوم څه د هغه خوراک ساک ولا سامان ولا دي دا کولاو دي بکي نور هر یو شی باندې وروه. زه به دا خبره هم وکړم صدر صاحب دا هنګو کوم مین بازار دی دې کې به داسې لاک ډاون وي که دا ټل د وبا دو سیټ ته به هم نه ټل د وبې ټل کې خو بلې هفتې نه شروع شوی او انشاءالله دې هفتې به د ټول ټل د وبا هنګو د مکمل د علاقه ټوله لاک ډاون وي جمعه او هفته 2 ورځې. بالکل قدرمن تاسو څنګه صدر صاحب خبر ورته صدر صاحب زه به دا تاسو کوم ترانسپورت وغیرہ دا خو به نه وي باندې نه ترانسپورت کوم دی دا 50% کړی دی چېرې 50% به سوالیان دي په دې باندې مو بیا هغو ته وویل چې یاره دو کرې هغه ویل چې نه کرې باندې وي او 50% به دسي دې زیات خال په نه وي دې وجې نه دا شی پروګرام. بالکل قدرمن تاسو څنګه صدر صاحب خبرې واورېدلې چې بازار کې کوم دکانونه باندې او کوم به کولاوي جمعې هفتې باندې او دا رقم ډېر خلک چې کلونه کولو او تپوس کولو چې مو دکان به کولاوي که باندې هغه تاسو ته صدر صاحب ویلو او اوس تاسو ورور محمد عثمان خورشید اجازت ورکړي او دا ویډیو لایک شیر کړئ چې ټول هنګو عوام ته ورسي. لوی الله په امان.